د تیمم طریقه سره نو تیمم اسانه طریقه ده یا اول شی خو تیمم کې نیت ضروری دی ښه تیمم کې یو سړی چاته تیمم طریقه خي او نیت یې ونه کو نو دا تیمم نه کیږي لکه څوک چاته تیمم خي او زه تاسو تیمم خیم نیت مې نه کړي نو لہذا تیمم نه کیږي تیمم به کله کیږي اولنې شی په تیمم کې نیت دی نو تیمم نیت بسنګ کې بعض زمون کتابونه لیکلي عربی خو زمون خلکو ته مونږ نه یادېږي د مونږ ترجمه نه یادېږي دوی قنوت نه یادېږي نو په عربی کې بنیتونه سیاد کی نو زه درته دا آسان خیم پس پښتو کې وایا چې را نیت کوم د صفای چې دی خاور سره دا کم تیمم کو پدې نن مې د مولوي صاحب کلیپ واورېدو ما موبایل مې کور کې پرېښودی که نه ما تاسو ته کلیپ لګو چې تاسو هم کتلی مولوي صاحب ځوان مولوي صاحب ورته په دې ویم چې خپل نوم سره مولوي صاحب لیکلی نور مولوي صاحب نه دی د علم په شړنګ هم نه دی خو مولوي صاحب د عوامو په منځ کې مشهور دی او انتهایي خلک ګوري ځکه چې د عوامو داسې مولا کوي چې شارټ کټ مسلې حل کوي او بل دا چې صرف خبره کوي دلیل مې ته پکې څه اسې سحر مې دا دغه کولاو کو واتساپ یا ما ته ښکاري ټیلیګرام نو دغه یو ملګري راته میسیج را لېږلی چې دې مسله باره کې ته څه چې ما کلیپ ولګو مولوي صاحب وایي چې نن زه تاسو ته تیمم طریقه هم ښیم او نیت ته ته هم ښیم او هر څه درته ښیم زه چې بنګې هم وګورو شروع د نیت نه وشو نو نیت د تیمم اخو چې زړه کې تا کوم نیت کړی دا نیت دی او په ژبه به له مهر راواچوي نو خبره به ښه مضبوطه کړي نو په ژبه د تیمم نیت څه دی دی ډېر عجیبه ووایي وایي چې څنګه دې خوښې ووایه د دلیل په دې باندې چې دا کار یې بې دلیله دی نو ځکه وایي څنګه چې دې خوښې وایي ځکه چې شریعت کې خدای نه شي چې څنګه دې خوښې ووایه خو زه خپل ځاني دغه نیت کوم چې لکه ما نه اوس بیا هېر شو نیت مې کړی دی او زړه د اخلاص او تیمم او د حاضر مانځه او څه داسې ووي خیر دغه وشو د دې ځای نه مولوي صاحب کار وران کړو اوس د تیمم طریقه 2 ضربې حالانکه تحقیقي قول مطابق دا یو ضربه ده یو پر بلاس راځي ځمکې نو دا بلاس راواچي ځمکې اول پر بیا به داسې ووایي د طریقې دومره ګرانې کړي د عوامو لپاره بیا به یې داسې ووایي چې دوړه داسې شي هغه دې ټکوالی شي نو بیا به په دې مخ شروع کړي د دې زینه داسې نو ښه جوخ نو بیا به په سترګو کې ګوتې ووایي نو بیا به داسې ګیره نو دا داسې شی دی د تیمم دی که غسل دی دا خو دې سړی په خاورو باندې ټول ککړ کړو د تیمم د اسانتیا لپاره دی که سختۍ لپاره د دې نه خو چې دی په اوبو پسې ګرځېدلی وه ښه نه او خاوره یې دننه سترګو ته هم ور واچوله وایي دا ځایونه به ووږې دننه تاسو ته هم دا ښولي دي ځان هم اوس داسې ننګاره کړی تاسو مخکې تیمم نه دی کړی دغه طریقه وه بیا به ځمکې له لاس راواچوي بیا به داسې بیا دا طریقه له ماته نه و معلوم دا 2 ګوتې به جدا کړي او دا 3 به جدایي دا ګوره دا به داسې راولي داسې بیا داسې او بیا چې داسې بوتو بیا به پرې 2 باندې داسې وباسي ښه شروع د ښی لاس نه ما ګس مخکې کړو داسې دا به داسې راشي داسې به راځي بیا به داسې تاو شي بیا چې داسې راغی دلته هغه 3 ګوتې دا به یو ځای نو داسې دې 2 کې ووځي بیا دا طریقه ده ما انزل الله بها من سلطان هیڅ دلیل په دې نشته صحیح حدیث قرآني نص په دې باندې نشته بیانې ځکه چې نن سبا خو دا غم هم دی که نه چې ویډیو څه شي ویډیو وچېږي دا بل نن سبا یو لویه فتنه راوتېږي ویډیو وچېږي یا الله نو ویډیو کو په هر حال وچېږي او خلک صفت او سبحان الله او ماشاءالله او 2 منټه کې خبره څه کړه څومره ښکلې واضح کړه په دې کې څو خبرې دي مولوي صاحب د ځان نه
ټول د ځان نه وکړي. موږ چې کله اواز وکړو چې بی دین هغه څه دی؟ دین څه دی؟ قرآن او حدیث دی. نو زموږ نه خفه شي. اوس ما ګوره د مولوي صاحب نوم نه دی اخیستی. ګوره ما د مولوي صاحب نوم نه دی اخیستی. اوس که چېرې دا هلکان دا باز په ګډۍ ورانې اوس که چېرته راپیدا کړي او دا بیان ورسره ولګي د هغې زه ذمهوار نه یم. خو ما د مولوي صاحب نوم نه دی اخیستی، نه زما د مولوي صاحب سره څه ذاتیات دي، نه یې پېژنم. اول پیر مو له ویډیو لیدی وه، خو خبره مې تاسو ته وکړه چې معاشره کې داسې خلک دین خورئ چې د هغوی سره دلیل نه وي د قرآن او د حدیث نه، خبر نه وي چې قرآن او حدیث څه ته وایي. نو دې معاشره باره کې هم څه خیال دی؟ ترقي به وکړي؟ په دین به پوه شي؟ نه. دوا کوئ هغه علماو ته چې تاسو ته قرآن او حدیث ښایي. ډېرې دعاګانې هغوی ته کوئ، کم چې مړه دي او کم چې ژوندي دي. قربان کوي ځان د دغه علماو دپاره چې تاسو ته قرآن او حدیث ښایي. د فتنو په دې دور کې چې فتنې ډېرې شوي دي، هغه پکې تا ته هغه سوچه دین چې د اسمان نه راغلی دی قرآن او حدیث هغه تا ته ښایي. نو د منبر باندې دا ناسته داسې اسان کار نه دی. ولې اسان نه دی؟ علم غواړي، په قرآن او حدیث پوه غواړي، او دویم ذمهواري د الله به تپوس کړي. دا نه ته ویډیو کو، ویډیو ډېر وچلې د مزې دي، الله به تپوس کړي. ډېر